ماشاءالله بیا دې لکه چې پاکټي شراب خوړلي دي. نه شراب مراب زه نه خورم، ولا کوم په ژوند کې خوړل دي. غلط تهمت باندې لګای ګوره. ما ته دې شیخ ویل زه نه پوهېږم. نه شیخ ته مې بل خبر دسي ده. نه مې کوي تا د ادرس خو چې څوک ما پاره کوي هغه به بيخي افغان نه. زه شکر الحمدلله خبر الله اوس څه دې ودرې خیال در سره دا اندوان باید پالو کی دا پالو هغه په ګناګاری کې په ورځ د ماشر کې به جواب هم ورکړي. نه زه خو یو خبر ته کوم، زه خو د خلکو غونډې نه مشه مقام شي بیت الله څخه ځا کوم گیز بیا بخنه تر دښمنان مې ولا کړی تر وسر قیامت پورې د افغان په سترګه درکو اوس په یار ایتا غونډې دښمن سوالات نو یو 15000 دښمنان چې د ما یې 10000 دښمنان چې هغه ساعت تشناب ته غول ته مزي ورسپل سوري جاری دغه دښمن خاطینا وغیمه نو دا رقم دوست هم خوان نه کوي چې د امریکا د عین لاندې پروت یو دلته تاسو ناس د امریکا بیرغ لګولې او خپل په ژوند کې د افغانستان دغه څه دښمن دی بي خو د دښمن هغه دښمن د فوسله چې ورو غوړه خبره کاته پورته کې سر دی وي هغه ته ایسته خطا کې ځان سره ویسي تاسو غوډه دښمنان د خدای دی ته ماته یو ویډیو کې افغانستان کې یو ډاس کړي خو پر دې زمون د ټول عمر استعمال کړ خپل زوی خو دې خرو هغه د ما ویډیو ته وخه هغه ما ته ډاز کړی دی ظالم ما شپږ امریکایان ژوندینه باندې پوسټ کړی دي. یو د پښتون والا ویډیو مې دی ول د خدای خپکهګه ملک خو ول دي چې کړي دي آزاد د دراسه هغه چې وچکړه ولاندې جوړ کړه هغه اوس چیرته درشه لوګر کې کابل ته راوړو ابا باندې هغه ته مونږ راو کاروان وړي اول په خبر ته کوم زمو بین تر غله موبین شپږو کاله مخکې پیژنم تاسو ټول پټ مخې تاسو خو مغه کېږي که هر رقم وګوره دا لک صبر وکړه هغه پاتون کې چې ول کړي هغه د زنان دي د شال سادات دي لیدلای دا شال سادات دي لیدلای صحیح خلا ولا په بلا سیدنی کې پمپرو کې ګرځېدي پیلمان کې اوس په صبر وکړه ماشاءالله ما ته وکړه پمپرو کې ګرځېدي پمپرو کې ما ته وکړه ماشاءالله او چیرې دا چل کاله ته چیرته په خبر کوڅو خو دې پیرا ټولول کې نروي د پلار خبر راغله خپل وطن دا نه ودرېګا لږه صبر وکړه چې زه په خبر کې نو دا کمانډران امریکان مو ترتګونه چاويسته نه زه تاسو شل کاله ته چیرته وې تراتلای شوې ودرېګا زه چې نو دوی برکت چیرته ګرځېدې هاي دا جنرال لازم چاويسته دا دومره عسكر دي تاسو چاويسته هغه شي د درې میاشتې کومي وزدنی کمانډان موږ نه زیات په افغانستان کې وخت تیر کړی امریکان چې له بادرام ووتل د خو تاسو کې سستس ولې دا خچ طالب نو په ودرېګه لک صبر وکړه طالب نو په پیښور کې په پاکستان کې خیر اشرف غنی چې د شپږ نس 15 عسكر ول داله په ټوګه کې مرز نیولیو یاره مخ چا د پیښور پایدرو کې نه خخ کړي ګلخانانو کوم جنازې نه دي کړي تاسو وطن کې چانه پرې خو دی والله د ترزی ورته تخصص یوګه مولا عمر رحمت الله علیه د کراچۍ کې ولې مرڅ افغانستان کې ولې مرنس خدا حقیقت سره وایي نه خبر ما ته نه ورته کړي ګور صحیح نه ورته دا ته خپل ټول ته ویني ته ټول د سیله کړه یاره شیخه والله بس چې چپ خلونه خو چې بیا په بلاک کوم چپ نه څه فالوورز ورته زیات شیخه کم دي فالوورز ګوره خبر ډیر کمنټونه وکړه سوال ډیر شیخه اخلاق بل نسوار لري کاور د نسوار نه کوم غاښ نه خوږیږي دلته نسوار نه کوي اوس وخت کې څپیا کې تپی نسوار نه سم خو زوا او د امریکا کې مرابونه نه پاکوم نه خو مزدوري کې شرم نشته د پنجاب کوڅو کې موزیپی نه دراوخت دا نه منورګانی مو باندې مو شي ویل غلای سګورا غیرتي منډه کې د ملا برادر پښتنه مو کې د زنجیر منډه کې د سایه پښتنه وایي هغه ټرمپ نه چلا کړی هغه په ټرمپ نه د بوک کړی ودرېګا شیخه پښتنه نور سره څنګه خبره چې اسمان ته وختلې چې اسمان ته وګوره چوک ماکو منرال صاحب هغه وایي چې سیاح د نشیا پوس دی او کزمجو خو ټرمپ خو چې لکه په دې نظام د لکاو نظامیانو په مخ کې زړه چې لکړم مړی د لما خو لشکای چې د واچ کو کمپاین ما درکاو مال ما درکولا هم د واشنگټن هغه امریکا اجنسی ته راځي سره په جنرالانو سره ا دې نیکو مارشال دوستم شرمېږم نو جنرال صاحب وسلام همدغه مارشال دوستم د افغانانو د خصوصي نه وی کټ کړي رقص مرده چا کړي دوی قتل عام د افغانانو په غوونه کې میخونه نه وټکوي دي نو مارشال کړي دا کله شرمېږي والکه دا هغه مکوره کې په غور مور کې لکه کلام دا خور څنګه راغی چې ټیټي شروع کړ ټول لوګره او شمس الله پکتیاوال جنرال موبین او شمس الله پکتیاوال چې جمهوریت مبارک ومنه د امارت مبارک فکر کوم ورځ پرې دلته جمهوریت شتون
زه د جمهوریت په ننګ ولاړ وم، دی د طالب او د امارت په ننګ ولاړ و. د نر غوندې دښمني سره کوله، د نر غوندې دلایل سره ویل، دی په خپل دریځ ولاړ و، زه په خپل دریځ ولاړ وم. اما د جمهوریت له سقوط نه وروسته ډېر خلک دلته کته پورته کېدل، لیکن دغه موبین ما ته میسج کړی، ما ته یې ویلي دي چې یاره پکتیاوال صاحب د ما ورور یې، د ما وطندار یې، چې هر مشکل دی ما ته ویلی. زه نه د چا ښه هېروم نه د چا بد هېروم. هغه ورځ ده دا نن ورځ ده، ما بیا په ده پسې کومه بده خبره نه ده کړې، نه ولاکه پسې وکړم. خو دلته چې د اواز کوم سنبیخیل دغه د جمهوریت له ادرسه خبرې کوي، نو دغو نه دا پوښتنه کوم چې موږ دلته په جمهوریت ولاړ وړې تاسې چیرې کونه ورکول؟ چیرې وئ تاسې؟ او دا نن چې د امارت له ادرسه پورته غورځي، ولې دغه موبین سره نه درېدئ چې هغه دغه ځان ته جنګېدي دلته؟ چیرې وئ؟ خو دو سره به درېدلي وئ. دا اوس چې دلته ملایان سو یو پټکیم تړلي دي او پرتې ولئ، دلته په ټیک ټاک کې څوک خبرې ته نه پرېږدئ. د جمهوریت له ادرسه وروره هر ډله د اوس غږیږي، په هغه ورځ چیرې وئ چې حضور له موبین سره دلته په جنګ وه؟ چیرې وئ په هغه ورځ باندې؟ دا ټول منافقین دي، دا د وخت زمن دي، دا ډزماران دي. که چېرته دا د 2022 او د 2021 طالبانو ته وایم چې زه د طالب له ادرسه، د امارت له ادرسه یو دا موبین لوګری پیژنم، یو کاری سعید خوستی پیژنم، یو شهاب لیروال پیژنم. دا د 2 کالو مسلمان دا سبا چې دا طالب نه ولا که دی په سترګو مو ویني، دا موبین به بیا وي. ولې چې دا بېغیرته نه، دا بېغیرته وایي هغه وخت کې به د طالب تر څنګ نه درېده چې دلته په ټول وطن باندې جمهوریت حاکم. ځکه بېغیرته وایي نن به زه په خپله مبارزه پښیمانه وای. زه د کوم لنډغر تر څنګ نه یم درېدلی، د کوم منافق، د کوم زورواکي تر څنګ نه یم درېدلی، د خپل وطن د سرباز تر څنګ درېدلی یم. ویاړم په دغه باندې چې زه د خپل سرباز په څنګ ولاړ وم، د دوستم تر څنګ نه وم ولاړ، د مسعود تر څنګ نه وم ولاړ، د کوم دله د اوس مردګا او زورواکي تر څنګ نه وم ولاړ، د خپل افغان د یو سرباز تر څنګ ولاړ وم، موبین د خپل طالب تر څنګ ولاړ، د دې د مرشدي سي ما د مرشدي سي د منافقینو د پر پدر لعنت د ډبل ټیپ والو زما زمانو یا خانان به بیا سره خانان سي او مردګاوان به تل مردګاوان. صحیح ده؟ او په دې سره خبرو چې مردګا او مردګای هغه کې د هاري ډلې سره یې کې د هاري ټپلې سره ولاړی، مردګا او مردګاوي نو ولا که موبین مردګای نو ولا که شمس الله پکتیاوال مردګای. موبین په خپل دریځ ودرېد، د مرشدي دي شمس الله پکتیاوال په خپل دریځ ودرېد د جمهوریت تر اخیری ورځې پورې. بس نن دی ما ته احترام لري، زه ته احترام لرم. دا ترتو لغت دا سنبیخیل او دغه ګوزونه موزونه ورته مه ولئ زما زامن. په هغه وخت کې چیرې وئ چې موبین دلته تورې سپینې کولې، ولې په څنګ کې نه درېدلی، ولې طالب نه وي، ولې پښتون نه وي، ولې د ګنډه نه تړله چې هر کله په دغه وطن باندې طالب حاکم ستره پیدا شوې وروره ژیره دې راښکاره کړه، تور پاج دې وتاړه. موږ خو دې طالب له ادرسه دا یو موبین پېژنو، یو کاري سعید خوستی پېژنو، یو شهاب لیوال پېژنو، یو 2-3 کسان. دا شیخ خوري خو دا چیرې پنچرې لګولې؟ پکتیاوال صاحب د هغه ته تللی وم، دا د اولمپیک ریاست ته د مطمئن صاحب د اولمپیک رئیس مقرر شوی، بیا هلته لاړم، یو ملا و دوسیه یې څنګ کې نیولی وه، وایي جنرال صاحب یو وظیفه دې راته کتلی وایي. نو هغه وخت کې ما د عالي تحصیلاتو وزیر د عبدالباقي شیخ صاحب سره وزارت ته ورغلی وم، مهندس سلیمسې ته. نو ما ته وایي ته خو عبدالباقي شیخ صاحب سره پېژنې، والله د کابل پوهنتون رئیس یې ټاکلی وایي، مال اوس وظیفه اوس یم پوهنتون کې استاد یم. مال ښه صحیح ده. نو مال زه خو شیخ صاحب سره ډېر نه پېژنم، تا ناسته وایي موږ ته ورغلی یم، والله ما ډېر خدمات هم کړی ده، ما چیرې کړي دي؟ وایي تا به چې لایفونه کول ما به لایک درکوه، هلته دې مال نه خبره معلومات خپله لایفونه کول وروره د غواګانو کونې ته ناست یم، ما نه وظیفه غواړې، خدای کار وکړه. زه نور دلته د چا توهین لا د چا هغه د اخبار ولاک راغلی یم. ما او موبین لوګری ښه سره پېژنو، صحیح ډېر ښه سره پېژنو. د مرشدي دي سي تر اخري ورځې پورې د جمهوریت د سقوط تر اخري ورځې پورې مخالفت ورسره وکړو. هغه نه وروسته چې د موږ حکومت ختم سو نو چې جان دي چې نر تربور نر دشمن راته ویلی د ما ورور د ما عزیز
میسج باندې ما دلته ویډیوګانې جوړې کړې دي چې اکاونټونه مې ختم شوي دي هغه ورځ د نن ورځ د موږ په دنه وروسته ولاکه بیا د خلاف خبره هم کړې صحیح اما دا وطن نه ولاکه د طالب د پلار شخصي جایداد نه ولاکه د غنی د پلار شخصي جایداد دا د هر افغان شخصي جای او جایداد پدری جای او جایداد چې څوک لري که په دې وطن کې چا د چا ور نه ورته کوله مړاري ورسي دا اوس د درې میاشتې مخکې زه وطن راغلم 15 میاشتې مې په دې وطن کې تېرې کړې ولاکه مې چا ور راټه کولی دا دومره وخت مې د طالب خلاف خبرې وکړې قسم ده که د ما ور چا راټه کولی وخت چې تا دي مساله پاک موږ کې دلته چې یو چا ګوري دلته چې یو چا په خپل تربور باندې کبر کړی په خپل کلیوال باندې کبر کړی د حکومت نه غلطه استفاده کړي هغه باید وډار شي زه ولې نه چا نه ډارېږم ما که بدې خبرې کړې دي خو دې جنرال موبین ته مې کړي دغه د اوس ورسره ناست یم تر ده زیات یې ما هېچا ته بدې خبرې نه دي کړې خلاص یو څوک دی په ټول وطن کې په ما پور کې چې پکتیاواله لا دې ولوېست ځکه رانه لاندې کړې ده لا دې د ما خورو لورو درو دروازې ته په سپکه سترګې کتلې نو چې یا دې ما حق خوړلی ده عایشه بس چې د چا درو دروازې ته په سپکه سترګه نه یې کتلې د چا حق هم نه یې خوړلی په چا هم ظلم نه یې کړی طالب په تاسې باندې هېڅ کار نه لري چاپلوسي ته ضرورت نشته ورځئ خپل وطن ته لاړ شئ دی قربان موسی شو وخت جنرال صاحب و افغان